پر افغانستان د نړۍ د مالی محدودیتونو له دوام څخه د واکپال حکومت د اداري مرستیال نیوکه عبدالسلام حنفي په کابل کې په یوه غونډه کې له نړیوالې ټولنې غواړي د افغانستان ارزي زیرمې آزادې او په دې هیواد کې بانکي محدودیتونه لرې کړي. کشورهای دنیا باید مانع عملی شدن پروژه های بزرگ در افغانستان نشود و حتی سرمایه خود افغانستان اونا بدهند که تا خود ملت افغانستان به ضرورت های خود به مصرف برساند. ظالمانه بودجه ملت افغانستان اونا با خود نگاه کردند، غصب کردند. دی شتمنۍ د کارګر په واسطه یوازې دا نه چې سړی ووایي چې نظام د مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، بلکې زمونږ د ملت څخه یې د خولې کپله دا تروړلې د دنیاوالو د ټولو ظلمونو د پاسه. د رئیس الوزرا اداري مرستیال دغه راز له هیوادونو غواړي په افغانستان کې د لویو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د پلي کېدو مخنیوی ونه کړي. هغه وایي د دې پروژو عملي کېدل لوی اقتصادي ګټې لري او کولی شي افغانستان سره د شته اقتصادي ستونزو په حل کې د پام وړ مرسته وکړي. تاجرای ما بخواهند ادویه با کیفیت را از کمپانی‌های بزرگ و یا از کشورهای دیگر وارد کنند، در این بخش مشکل تراشی میکنند. نمیتونند تاجرای ما به سهولت تیتیب کنند، پول خود انتقال بکنند. تر دې وړاندې د اقتصاد وزارت تل پر افغانستان د نړۍ له مالي بندیزونو څخه نیوکه کړې او ویلي دي چې پر افغانستان د نړۍ د مالي محدودیتونو لګول د هیواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغیزې کړې دي.